15 کاله کېږي چې ادم خان مسواک او تسبیح پلوري. له نن 8 کاله وړاندې د جګړې له کبله له ننګرهاره د میدان وردګ ولایت مرکز میدان ښار ته راکډه شو او اوس په یو کرایي کور کې اوسي. کاروبار یې ښه دی او د ورځې په همدې څو سلګونانو خپله کورنۍ چلوي. کاروبار شکر ده بیخي راضي یاستو ته پوه شوې نو ښه ده 500 400 داسې سودا کېږي خو بیا هم ښه ده ځکه چې ډېر یې اخلي مخکې هم ډېر اخیستی اوس به نو لږ باندې هم شکر وباسو. د ده په وینا لومړی یې د هر څه په لاس کې خرڅول خو چې د کاروبار بازار او مشتریان یې زیات شول کراچۍ ورته وپېرله. بس اوله دغه وړکی شوکیز و غاړه کې هم ګرځاوه 50 دانې مسواک به بس په بازار به ګرځېدو یو ځای بل ځای ته به تلو او سودا هم کوله کله 500 سودا کله 300 کله به 1000 وه نو ورځ تر ورځې داسې کار و. بېرته خپل اصلي ولایت ننګرهار ته له ستنېدو یې لاس وینځلي ځکه وایي هلته یې کور ړنګ دی او د جوړېدو توان یې نه لري. نو ما مشکلات و له هغه وخت نه دې زه دا 8 کاله مخکې راغلو مهاجر رسولو بمبار و هغه وه اوس چې ورسو کوټې خرابې دي هغه خرابې دي که څنګه وه جوړه یې اوس کور کې هم داسې فامیل هم غټ ده بله یو کاروبار زه سړی یم نو کولی نه شو چې ورسو خپل وطن کې کوټې جوړې کړو. د دندې په انتظار په کور ناستو ځوانانو ته په زړه پورې پیغام لري. ما پیغام ده چې وروره بس یو کار دی خپل طبیعت باندې شروع کړي او پر مخه دې روان کړي خپل کار پوه شوې نو بېکارۍ نه چې نه جوړېږي که تعلیم یافته او تعلیم شوق لري باید تعلیم دې وکړي که تعلیم نه خلاص شي باید چې وظیفه نه لري او بل کار دې پیدا کړي او دکانداري او څه دې پیدا کړي خپل بېکاره ژوند وخت یې نه تېروي. د معمول له مخې افغان ځوانان له پوهنتون تر فراغت وروسته د خپلې خوښې دندې پیدا کېدو ته انتظار باسي خو بخت د هغو دی چې له تفاوت پرته یو بل کار ته لاس واچوي.